نن مازدیګر د ثبات او همپالنې ټیم پلویان د بغلان ولایت مقام ته ننوتل او د ولایت په انګړ کې خپل والي جنرال مصطفی محسني د والي په توګه معرفي کړ او وروسته له هغې بیرته ولایت مقام پرېښود. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازی وایي چې د ثبات او همپالنې ټیم پلویان له خپل والي سره ولایت مقام ته ننوتي، خو امنیتي ځواکونو اجازه نه ده ورکړې چې خپل والي د والي کارخونې ته بوځي او هلته یې معرفي کړي. نیازی وایي چې ټول ځواکونه په دې ولایت کې شته او چارې دوی تنظیموي. یک تعداد مردم دیگه به ارتباط از اینکه داخل محوطه ولایت شدن که تا داخل ولایت شدن که با ما صحبت داشتن، ولی متاسفانه اینا زمانی که داخل محوطه ولایت میشن یک سلسله آشوب برپا میکنن و عکس دکتر صاحب عبدالله را بالا میکنن و اینجا برنامه از اینکه گویا ما ولایت گرفتیم و در مصطفی خان به صفت سرپرست ولایت در محوطه ولایت معرفی کردن و پس دوباره رفتن. شما عملا میبینید که ولایت تحت حاکمیت دولتی قرار دارن، نیروهای امنیتی ما چهار طرفش هست. په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي نوري حمیدي هم وایي چې د ثبات او همپالنې ټیم کسان د ولایت انګړ ته ننوتي او تر څو شېبې وروسته بیرته تللي او افغان ځواکونو اجازه نه ده ورکړې چې د والي په کارخونه کې خپل والي معرفي کړي. ولی اونا آمدن در داخل ولایت داخل شدن، یک چند دانه عکس‌ها گرفتن، پس بیرون شدن. شما عملا میبینین که ما همراه سرپرست مقام ولایت و یک تعداد بزرگا و اقوام و وکیل صاحبا اینجا حضور دارن هستیم. فعلا ولایت در دست دولت است، هیچ گپی نیست. نیروهای امنیتی است، قماندان امنیت و رئیس امنیت همگی حضور دارن. پخوانی جهادي قماندان او قومي مشر مولا عالم مطمئن وایي چې د ثبات او همپالنې ټیم کسان د یو معاملې په اساس ولایت مقام ته ننوتي دي او امنیتي کسانو، حکومت پلوه قومي مشرانو او جهادي قماندانانو ته هم اجازه نه ده ورکړې چې د ثبات او همپالنې د ټیم مخه ونیسي څو ولایت مقام ته دننه نشي. مولا عالم وایي چې دا ډول حالت ورته هیڅ د زغم وړ نه دی. و شما اینجا ملکم فروختین، اداره را بدنام کردین، همین مردم ایران بود. وزیر داخله به اجازه نمیده، رئیس امنیت به اجازه نمیده، قماندان وزیر دفاع به اجازه نمیده. خیلی چی؟ ما را برای چی طلب؟ ما کدیمی هم جنجال داریم. خیلی ما را برای چی طلب کردیم؟ چرا دفاع نکردیم؟ چرا ما را نمیمانیم؟ برای گفتیم یا ولایت دمای کنیم یا امنیتش نبگیریم. این بی‌عزتی را ما برادر قبول کردن. د بغلان اوسیدونکي وایي حیران دي ته دي چې د سلګونه امنیتي کسانو او لسګونه زغروالو ټانګونو پښتون کې د ثبات او همپالنې ټیم کسان څنګه بریالي کیږي چې ولایت مقام ته ننوځي او هلته د موازي حکومت د سرلاري مشر عبدالله عکسونه ولګوي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.